یو ملګری سوال کړل چې د پیسه کپوري خوړل څنګه دي، یعنی د پیسه چې کوم کپوري دي دا غي کټاکټ دی چې په بعض ډلو کې جوړیږي او ډېر بهترین طریقې سره جوړیږي، کل عام جوړیږي او دا کپوري لټکاو کړي همي او دا غي نه علاوه په طبخي باندې د کټاکټ جوړیږي او خاص کر کې د سردی په موسم کې په دې کټاکټ باندې ډېر زیات رش وي دی چې ما هم د دې خوراک کړل، یعنی دا کټاکټ ما خوړل ډېر ذایقه‌دار وي، لیکن د هغې نه بعد ما ته چا وی چې د دې خوراک صحیح نه دی، نو پلیز په دې حواله سره رهنمایي پکار ده چې آیا د دې کټاکټ خوراک جایز دی یا ناجایز دی، حلال دی حرام دی، شریعت په دې حواله سره سوی. یاد وساتئ الله رب العزت بعض جانوران چې کوم دي په اسلام کې په شریعت کې زمونږ تاسو لپاره د هغې خوراک اجازت راکړل، هغه زمونږ تاسو لپاره جایز دي، لیکن ضروري نه ده چې په حلال څاروي کې دنه چې څومره آزادي د هغې خوراک جایز دی، بلکې فقهاو په دې حواله سره و داسې شیزونه لیکلي په حلال څاروي کې. اوس مثال طور پر بیزه چې کوم دا هغه حلال ده، دغه شان دي پیسه حلال دي، د هغې نه علاوه غویې غوا دغه شانتي میخه او سنډه وغیره دا حلال څاروي دي، دغه شانتي ګډ وغیره دا حلال څاروي دي، لیکن په دغه حلال څاروي کې بعض داسې شیزونه دي چې د هغې تفصیل مکمل و شیزونه دي چې د حلال څاروي هغه دغه خوراک استعمال دغه چې کوم دي خوراک جایز نه دي، په حرام دي. نو په دغه و شیزونو کې د کپورو هم ذکر دی چې کپوري چې کوم دي د دې استعمال بعض فقها دا فرمایي چې دا مطلقاً حرام دي، او بعض فقها څنګه چې فقهای احناف دي دا فرمایي چې دا مکروهی تحریمی دي، یعنی مکمل هو حرام نه دي لیکن مکروهی تحریمی دي، یعنی د مکروهی تنزیهی په مقابله کې دا مکروهی تحریمی دي، یعنی حرام ته زیات قریب دي. نو په دې وجه باندې فقهاو په دې حواله سره دا فتوا ورکړه چې په دغه وو شیزونو کې چونکی د کپورو هم شمار راځي، کپوري هم په دغه کې شمار دي، پس حلال څاروي کې چې کوم حرام شیزونه دي وو په هغه کې کپوري هم دي، نو په دغه وجه باندې د کپورو خوراک چې کوم دي ناجایز دي، او دغه شانتي د دې څنګه چې خوراک ناجایز دي دغه شانتي کوم هوټلو کې چې کوم دا خرسي نو دا دغه خرڅ هم جایز نه دي، ځکه چې یو شیز په شرعي نقطه نظر څخه حرام دي، نو داغي خرید او فروخت هم بیا داغي خوراک سکاک لپاره چې کوم دي خرڅول هغه ناجایز دي حرام دي، داغي نه علاوه داغي خوراک هم جایز نه دي. بهرحال کچری تاسو د دې استعمال کړي په هغه باندې توبه استغفار وکړي او آینده لپاره د دې نه چې کوم دي خپل ځان چې کوم دي وساتي، ځکه چې د دې طبي حواله سره ډېر نقصانات دي، د بلډ پریشر لپاره دغه شانتي چې کوم کولیسټرول له داغي اضافه جوړي، داغي نه علاوه چې کوم دي ګوره دین اسلام شریعت چې د کوم شي نه موږ تاسو ته منع کړل کنه په هغه کې د انسان خپل فائدہ ده، نو ظاهره خبره ده په حلال څاروي کې چې کوم حرام آزادي او دغه هم دغه وجه دغه ده چې هغه زمونږ تاسو لپاره زمونږ چې کوم طبي حواله سره زمونږ جسمانی حواله سره هغه ته نقصان دررسي، په دغه وجه باندې هغه دغه استعمال حرام دي. بهرحال فتوا په دغه باندې چې دغه چې کوم کپوري دي د پیسو کپوري د دې خوراک جایز نه دي بلکې دا مکروهی تحریمی دي. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلی، اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.